حیوان بیا بخښه نسته. دا خبره مسئله یې زده کړي. د انسان د حقوقو بخښه سته. یو انسان ته که چا ضرر ورسوي امکان یې سته چې الله تعالی دې تا ته د ده در حق در تیر سي، تا دې وبخښي. څنګه؟ څو متعددې طریقې. یوه طریقه ښې دا ده ته به ورسې هغه سړي څه به بخښه وغواړې، هغه ته به ووایې چې ما وبخښه، هغه به دې وبخښي. الله تعالی بلاقي په دې وبخښي چې انسان وبخښلی، چې هغه خپل حق در معاف کړي، خدای تعالی دې بخښي. بله طریقه یې دا ده، حدیث مبارکانو کې راځي یو سړي به په دنیا کې یو سړی زیر کړي، په ورځ د آخرت به د الله تعالی په حضور کې سر رایوځي سي دواړه. الله تعالی بلاقي په جنت کې یو ځای دغه سړي ته ورښکاره کړي، دا مظلوم ته چې دا بل زهیر کړی و هغه به الله تعالی ته وایي یا الله دا څنګه ښایسته ځای دی په جنت کې، دا خو ما ته راکړه دغه ځای. الله تعالی ورته دا در کوم په دې شرط باندې ستا پر پلانکي سړي حق باندې دی، ته زیر کړی وې په دنیا کې، ته درته حق ور وبخښه، زه به تا ته په جنت کې دا ځای درکړم. هغه به هغه ته حق ور وبخښي، الله تعالی به هغه ځای ورکړي خلاص کړي. لیکن د حیوان بخښه نسته. ګوري دا یاد ولرئ، که دې مطلق حیوان ظاهر کړي، هر حیوان که چا ظاهر کړي ناحق یې ظاهر کړي، د دې بخښه نسي کېدلی. ضرور به ضرور به الله تعالی بلاقیب تا ته عذاب درکړي، ضرور به ضرور به الله تعالی سزا ورکړي. بخښه یې په یوه طریقه باندې، د حیوان بخښه نسته. د حیوان حق نه بخښل کېږي، ولې حیوان ژبه نه لري، حیوان خوله نه لري چې هغه ستا سره خبرې وکړي. الله جل جلاله یې په ورځ د آخرت باندې انتقام اخلي د هغسې نه. خو ها موذي حیوان، هغه حیوان چې تا ته ضرر رسي، د هغه حیوان قتل درته روا دی. مار دی که دې پر لارې پیدا کړي وژنه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم سړی چې مار وویني په وسه یې خورئ مړ یې نه کړي، دا سړی زما د امت پر لاره باندې مار به وژنې. لړم دې پیدا کړي وژنه یې، غونډک دې پیدا کړي وژنه یې، یو لیونی سپی دې پیدا کړي وژنه یې. داسې حیوان چې چاته یې ضرر رسوي، مضر و، ضرري حیوان و، تا ته یې ضرر در رسوي، دا حیوان وژل درته روا دي. خو هغه حیوانات چې ضرر نه درته رسي، هغه حیوان چې تا ته یې تکلیف نه یې رسولی، د هغه حیوان کې دې زهیر کړي. ګوره د شریعت مسله دا ده، غوا دې یوه لوښته زیاته ووالله، آس دې یو لښته زیاته ووالئ، پښې دې ناکي ووالله، ناکي دې بندي کړله، ناکي دې ترژه کړله، مړه دې نه کړله پر خپل وخت، د دې حساب یې الله تعالی ضرور کوي. خامخا به تا ته عذاب درکول کېږي په آخرت باندې. د دې معافي بیا نسته د حیوان د حق. نور ډېر خلک یې ساتیری یې دغې چې حیوانان مړه که، حیوانان ووهه، پر حیوانانو سات تېر که، حیوانان سره وجنګوه، سپي سره وجنګوه، چرګان سره وجنګوه، دا ګناوې دي. دا هر یو چې ته سره جنګې په ورځ د آخرت به الله تعالی بلاقیب دغسې عذاب تا ته درکوي. ته یاد ولره، تا ته به د دې عذابو انتقام به ستاسې اخیستل کېږي، او ورځ ستا د انتقام په هغه ورځ بیا ستاسې انتقام الله تعالی ضرور درکوي. حدیث مبارک کې دا هم راځي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، بخاري او د مسلم د دواړو حدیث دی، عذبت امرأة فی هرة امسکتها حتی ماتت من الجوع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه ته الله تعالی عذاب په دې خاطر ورکوي، یو پښې په کور کې تړلې وه، نه ایله کول او نه مړول، هغه د لوږې څخه د تندې څخه هغه پښې مړه سوله. د دې پښې په خاطر الله تعالی یوه زنانه دوزخ ته ورأچوله، ول ستا دپاره دوزخ دی، ځکه دې حیوان ته دې عذاب ورکوي. د حیوان ته به عذاب نه ورکوي، حیوان به نه په تکلیفه. امام غزالی رحمه الله مچ اوبه کړي دي، مچ د زمانې دومره لوی امام دی چې هغه دومره کتابونه لیکلي وه. علما د هغه په باب کې لیکي، وایي که د امام غزالی عمر تقسیم کې، د عمر یې څو عمر یې و، څونه کلونه یې وه، او د ده کتابونه بیا پر ده باندې تقسیم کې چې عمر یې څومره و، کتابونه یې څونه لیکلي وه. هره ورځ یې در 4 صفحې زیات کتاب لیکلی دي، پر هره ورځ باندې در 4 صفحې زیات یې ورسېږي. دومره کتابونه یې ولیکل، دومره خدمت یې و دین ته وکړي. د مرګ په وخت کې د امام بخاري رحمه الله کتاب بخاري شریف پر غاړه باندې پروت و، وفات ورته رالی، مرګ ورته رالی. خو علامه مناوي لیکلي دي الله تعالی حضور ته چې ولاړی، اله العالمین ورته په دغه یوه شي دې بخښمه چې یوه ورځ دې مچ اوبه کړي دي، مچ رالی، تا خط لیکي، د سیاهي قلم دې ورته ونیوئ، تا ویل چې دا مچ اوبه سي بیا به زه قلم کش کړمه. یوه ورځ دې مچ اوبه کړي دي، په دې مې بخښلی. دا ټول کتاب
کتابونه او خدمت دې پر یوه خوا هغه ته مې دونه اعتبار نه دی ورکړی لکه زما پر دا یوه مخلوق چې دې رحم وکړي. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې د الله تعالی بلاقیب رحمت بهانې غواړي پر مسلمان باندې د الله تعالی بلاقیب د دې نعمتو شکریه واجب ده. مسلمان به شکریه ادا کړي. د شکریه متعدد طریقې احادیث مبارکانو کې راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک متعدد شان څولي دي.